که د ښځې او خاوند په خپل منځ کې بې اتفاقي راغلې وي او ته د هغوی اتفاق کې راوستل غواړې، د هغوی په منځ کې مینه او محبت غواړې، نو د یامانې غو دا وظیفه دې شروع وکړي. انشاءالله چې داسې به دوستان شي چې د یو بل نه بس زارېږي، قربانېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېر محترم وروڼو او خویندو، نن درته یو ډېر عجیب وظیفه ښیم. دا د الله جل جلاله یو ډېر مبارک او پاک نوم دی. دا د هغه نارینه او زنانو دپاره دی چې هغه ښځه او خاوند وي او د هغوی په خپل منځ کې بې اتفاقي راغلې وي. په څه وجه باندې کله خاوند تیزه خبره وکړي ښځه خفه شي، کله ښځه تیزه خبره وکړي او خاوند ترې خفه شي. دې د وجې نه دا خفګان انتقایي د حسرت او د افسوس والا وګرځي. نو که یو انسان د دې خبرې خواهشمند وي چې یعنې د دې دواړو د په خپل منځ کې مینه او محبت راشي، د هغې دپاره د یامانې غو دا وظیفه او د بسم الله الرحمن الرحیم دا وظیفه دا ولا شروع وکړي. ډېر زیات انتهایی کافي اثر لري، ډېره زیاته کافي او شافي او زبردسته وظیفه ده. صرف شل کارته کول دي، دومره نه ده. شپه ورځ کې شل کارته کول دي. طریقې درته هم چې په څنګه طریقې سره به کې اول خو یاد ساتئ چې که چېرته خاوند د خپلې ښځې نه هغه ناراضي او ته غواړې چې د خاوند دې زما نه راضي شي، یو زنانه غواړي چې د خاوند زما نه راضي شي او زما سره یې پخلا شي دوباره، یا یو خاوند او هغه خاوند بې ځایه غصې کوي، نو د هغو د غصې ختمولو او د بد اخلاقۍ د ختمولو دپاره او د خاوند نیغې لار ته د راوستو دپاره او د نیک عمله جوړولو دپاره د بسم الله شریف دا وظیفه او د بسم الله شریف د عمل او د یامانې غو دا وظیفه انتهایی کافي اثر لري. او چا چې هم دا وظیفه او دا عمل کړی دی، الله جل شانه هغوی په خپل مقصد کې کامیاب کړی دي. دا خو د ښځې دپاره وه چې کله د هغې نه خاوند خفه وي، د هغه د رضا کولو دپاره دغه طریقه به درته ښیم. لږ صبر دغې ته وکړئ. بل چې د کوم خاوند نه ښځه خفه وي او دې غواړي چې دا دې زما سره دوباره یو ځای شي، د هغې خفګان دې ختم شي، د ښځې د خفګان د ختمولو دپاره هم د یامانې غو دا وظیفه ډېره زبردسته وظیفه ده. راځئ د وظیفې کولو طریقه درته ښیم. چې کله هم تاسو بسترې ته ورځئ نو چې کم یو کس راضي وي دا وظیفه به هغه کس کوي، ناراضه انسان به نه کوي. کم انسان چې راضي وي نو هغه چې کله بلکې دواړه هم کولی شي، خو دا راضي انسان به لازما کوي چې کله بسترې ته ورشي نو د بسترې په وخت کې به 60 ځله دا وظیفه وکړي، 60 کرته یامانې غو یامانې غو یامانې غو. مخکې وروسته به 3 کرته درود شریف وي، بیا 60 کرته دغه وظیفه دا به کې هره شپه. او د هغې سره چې کله د نه خاوند یو څیز وغواړي چې د پلانکې څیز ماله راکړه، نو که د څکلو والا یو څیز وي او هغه د خاوند ته ورکړي، لکه مثلا اوبه شوې وغیره بل یو چیز دی د څکلو، نو د هغې نه مخکې 60 کرته بسم الله الرحمن الرحیم ووایه او په دغه د څکلو والا څیز باندې دم که او بیا دغه څیز دغې خاوند له ورکړه چې خاوند یې وڅکي. دا عمل تاسو جاري ساتئ. انشاءالله په لږ وخت کې دننه به دغه ښځې او خاوند په خپل منځ کې داسې محبت، داسې الفت او داسې همدردي به نصیب شي چې د یو بل نه جدا کېږي به بېهینه، بلکل د یو بل نه به خپل ځان قربانوي. داسې مینه او داسې محبت به د هغوی په خپل منځ کې پیدا شي. یو ډېر زبردست عمل او وظیفه مې درته وښوله، بلکل یې تاسو کولی شئ
تاسو ټولو ته د دې مکمل اجازه شته. هر څوک د دې نه مکمل فایده اخیستی شي.